بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ مدنی سورت تے نازل شوه دے پس د سورہ فتحنا او په ترتیب د سورتونو کی 5 نمبر دے او په نزول کی یو سلدولسم دے او مقصد د دې سورت هغه وضاحت د حلال او حرام دے مخ کی صورتونو کی مسئلہ د توحید هغه تفصیلا ذکر کا د یهود حال د نصارا او حال د مشرکان ذکر کو ندی کی د حلال او حرام وضاحت کړي مناسبت د دې صورت د ماقبل سردار ہے مخ کی صورت کی هغه احکامات چې اصلاح د معاشري پیرازي د یتیم د زنانو د ضعیفانو د ټولو حقوق ذکر کړي نو پدې کې هغه احکامات ذکر کړي چې هغه تعلق د خوراک او اس کا اکثر ہے چې حلال سدي او حرام سدي یا ګور مخ کی صورت کې نفی د شرک فی التصرف وا مخ کی صورت کې نفی د شرک فی التصرف وا له ما فی السماوات و ما فی الارض ندی کی ور پسې رد د شرک فعلی ذکر کړي شرک فعلی او عملی چا اصول کې تاسو ورېدل اوس د کړمو خلاصه دې صورت دارا مزاحت د سلور مسلو له دا وی چې حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي نو خوري وینا او حرام هغه دي چې هغه الله حرام کړی نو خوري ما لکه څه شی وی په حالت د احرام کې نو دو چې اخکار در باندې حرام دے نوے کے او چې اخکار دیو کو نو خوراک حرام دے غیر محل السوید وانتم حرم دارنگ حرام ذکر کئی 90 نمبر آیات کی وَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ دا سیزون حرام دی نو میں کوئی میں خورائی دارنگ 96 نمبر آیات کی اور پسی ہوئی وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما ترسو چی پالت دے حرام کی دو چخکار دربان حرام نے نیو داوی حرام حاغ دی چی اللہ حرام کری نخری ما علاقی دا مثالو ندی دویم مسئلہ دا ذکر کئی چی دا تحریمات دا عباد و غلط تی و دزان نجوڑ شوی لکه مشرکان و دزان نوی ددی و سورلی رامان حرام دا یر ددی زناور او ددی زناور پخیٹا کی چکم بچے ناو نارینو دا پاری پا زنانو با حرام وی نویدہ صاحبہ بحیرہ دا حلال سیزنو ولی مدزاننا دا بندگانو دا وجن پزان حرام کری دزان نموہل حرام کری وحلت لکم بہیمت الانعام دادر تحلال دی دزان نے حرام وائما اولا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم ومتعیم آیات کی وئی دارنگوی وحل لکم سوید البحر دا دریاب خکار درتا پحالت دے حرام کم جہز دے و درست دے درم مسئلہ پدی کدا چی نظر بیوازی دا اللہ دا پارا دا عبادت دے لا تحلوا شعائر الله جعل الله الكعبة البيت الحرام سلورم نظر دے غیر اللہ غیر ذکر کئی وما احل لغیر اللہ به وما ذبح علی النصب دا سلور مسائل تفصیلا دی صورت کی ذکر کی اور سرا منس کی دوادی دماتی دو داغی کی تحریف خیانت داغی ذکر پکی کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کیف وعدو کمی وعدی مو اللہ سرکڑی ناغم پورا کئی کمی وعدی مو پخپل منس کی دینو عام پورا کئی لکه کله چې موږ او تاسو کلمه د اسلام ویلې نو دا معاهده او وعده کړی
چې مونږ الله او د الله د رسول حکمونه ومنو جون بد الله او د الله د حبيب د قانون د لاندې تیرو اے ایمان والو اوفو بالعقود پوروالو کوي په وعدو هر قسم وعده چی او چې وعده دیو کا او عقد شو نو پورا کوا کاغا د لین دین عقد دے کاغا الله د بند په من کې عهد دے کاغا عقد نکاح دے او وعده د نکاح نو خذ او خاون دای په دې نکاح کې دیو بل د حقوق او د ادا کولو وعده کړی عام وعده ته مراد وی اوفو بالعقود پرواله کوي په وعدو وحلت لكم حلال کړي شي دي تاسو ته بهیمه الانعام بهیمی اضافت انعام تدې ته اضافت بیانیه وي لکه دا سے مثال لکه سره وي ثوب خزن جامد رخم نو رخم جامي وحلت لكم حلال کړي شي دي تاسو د پاره بهیمه الانعام اغزناور بهیمه الانعام دادر تسشوی اصل کی بعد ذکری بهیمه ستوي اسم لكل ذي اربع من دواب البحر والبر والبحر سلو رخو على دواب البر او بحر توي او دې کې مراد اغات قسم لري چې رستو سورہ انعام کې روان دي الله و ثمانیه ازواج ات قسم زنا اور دي چې دا مې حلال کړی دي نو د بهیمه الانعام ناغات اقسام مراد دي کم چرست سورہ انعام کې روان دي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لسته شي پتا سو قران او سنت کې در باندې سلسته شي ناغدر تبع حلال ندی چې هغه حرمت ذکر ده غیر محل السوید پدا سے حال کی دا پلکم کی دا غزمیر نحال لے احلت لکم بہیمت الانعام دا بہیمت الانعام در تحلال کلیشی دی پدا سے حال کے چنبئی تاسو حلال گنن کی دخکار خکار بحلال نگنئی وانتم حرم او حال دار چیئی بتاسو پہ حرام کے دا حرم جمع دا حرامن او حرامن دے کی پمانا دا محرمن دے وانتم حرم او حال دارے چیئی تاسو پا حالت دے حرام کی نکلے او حاجی نارین زنانا دا حج دومری احرام تڑی نو دے حرام دو جن دو چخکار اللہ خودوی حرام کرے ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ فیصلہ کوي دا وس چیرا دے ولری نو بس احکامات فیصلو زنی سیزونه امتحانن بندگانو ته حرام کړی او زنی په حلال کړی دا رسول دا امتحان دے اللہ دې را دل لرلو ان اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصلہ کوي هغه چې اراده شي اے ما یرید من الاحکام او من التحلیل والتحریم یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ حلال مگنی بے حرمتی شعائر اللہ داغ نخود دین دا اللہ یوشید شعائر اللہ نلے نو داغی بے حرمتی مکوئی حلال مگنی او شعائر اللہ سرے لکہ گورا دا حج احکامات رسو تخپلم ذکر کئی آغا علماء دیر سیزون پا شعائر اللہ جماعت تے نو دا شعائر اللہ نرے دا اللہ دا دین نخر دا اللہ دا عبادت ادا کے دوزے بے حرمتی مکوئی عدب خیال ساتا ذکر دا شعائر اللہ پا بے حرمتی سرے سپیر کی عذاب دا اللہ پر عزیز ذلیل کی قبرستان علماء لکلی شعائر اللہ نے ندی کې او د اسماتی تمکینا جواری مکوا غند سيزونو غرزوا ما وان بيزي غړي پکې مسرا د جاهلانو همیشه دا طریقې یا افراط کوي یا تفرید کوي کله قبرونو ته سجدي کوي نو دا خو سجدي کولو زینه کله ته طوافونه کوي نو کله مرادونه غواړي نو کله پکې واسه کوي خوراکونه کوي دی ګونه باندې کړي جوارګر پکې جواری کوي څوک پکې ګډي بيزي غوان سره
سوک په قبرونو کې قضاء حاجت لکینی نو افراط او تفریط نه پکار مشر سپینګره او شاعر الله دې د مشر عزت کوا علماء د دین حاملان حافظان شاعر الله دې لا تحلوا شاعر الله دې کې تدغه خاص مراد دیدارو ذکر حلال مغنی بیزتی دا نخود دین الله ولا شهر الحرام او ندم یاشتو دی عزت تفسیر مدارک کی ہوئی دیکھ مراد دا حج میاشتی لکہ سورہ بقرہ کی تیر شل الحج اشہر معلومات شوال ذوالقعدہ و لس رزید ذوالحجہ ولا شهر الحرام او ندم یاشتو دا حرمت مراد تی دا حج میاشتی ولا الهدی او ند سارو دا قربانی د قربانی ساروی او په خواب پیدل سفرې نو حاجیانو معتمرینو د ځان سره د وطن د قربانی ساروی بوتل ولل قلائد او د امبل وال سارو چې غاړه کې ورته سنخه چولې قلائد جمع ود قلادتن دا بچتل غاړه کې وی حاجیانو قربانی وال سارو تنخه واچولې هغه خلکو پیجندې چې دا د حرم شریف او د قربانی ساروی نو کو رکب شنو حرم تبه رسول او کلار کی وغلا او ډاکوان ناستو نو د حرم عزت دمر پزړونو کېو چې د حرم قربانی ساروی وغلا کولونه ډاکوانم دا خیال وساتلو ولا امین البیت الحرام او نو د اغا قصد او اراده کوونکو د کور عزتمن حاجیان دي معتمرین دي او د الله غ عزتمن کور تر روان دي نو د دام د الله د شاعر الله نه دی بیزتی او به حرمتی مکوي ولا امین البیت الحرام او نه د هغه کس او اراده کوونکو دا کور عزتمن یبتغون فضلا من ربهم چلټوی دغه معتمرین او حاجیان هغه فضل طرف درب د دوینا فضل بعض مفسرین وی تجارت مراد دے حلال مال تا اللہ فضل ویلی او مدارک وی دی کہ دا فضل مراد ثواب دے لٹوی دی فضل طرف دخل ربنا دا ثواب گٹلو پنیت روان دے چی حرم کیونی کی پیولاک دا ورضوانا او دا فارد رضوان گئی دا اللہ چی اللہ تین رضاشی نګور یو قول لاو چې فضل نه مراد ثواب دی او د رضاونګۍ نه مراد دا چې الله ته راضي شي او بعض علماء وی فضل نه مراد دی کې تجارت ته او د رضوان نه مراد حج دی حج دې لپاره کوي چې الله رضا شي او هغه نمخ کې ورستو تجارت هم شران سبن نه او په سفر کې د نیت د تجارت ني بلکې نیت دې د حج او د عمرې وی دا تجارت دې پکې ضمنن راشین او ناروا نه او کنه نیت د تجارت ته اواسه پکې دا حج او عمره ضمنن راضي نو دا کامل اخلاص نه خلاف خبره را و اذا حللتم او کله چې تاسو د احرام نه کلاو شي حج مودا کو عمره مودا کا او د احرام د پابندۍ نه وته فاستعادو نخکار کول در تحلالی خود حدود حرم نبار حدود حرم کی خو محرم او غیر محرم دواړه بخکار نه کوي د حدود حرم نبار یو سړی په حرام کې نه نو د چخکار هغه الله حلال کړي ورته حلال له ولا یجرمنکم او ندی تیزوی تاسو لرا باعث دین شی پتا سبحانه راپور ته دین کی تاسو شنعان قوم بغض و دشمنی دی او قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام دا چې بنکړی وای تاسو د جمعات عزت مننا مشرکان تاسو حرم ته پرې خوای حدیبی مقام کې بنکړی وای نن مو وسو طاقت راغله نو ایدا د تاسو له تیز نکی انت عتدو چې زیاته پیو کوي وتعاونوا دیوبل سرات مدد کوي علی البر پکارونو د نیکي کې والتقوا او پکارونو د پرهیزګارۍ کې بر او تقوا کې فرق دار بر ستوي فعل الخيرات د نیکو کارونو کول او تقوا وی ترک المنکرات
وتعاونوا علی البر والتقوى دیو بل سره مدد کوي په کارونو د نیکی او د پرهیزګارۍ کې. بر سره څوک نیکی کار کوي ناغي کې ور سره تم تعاون وکړه. تقوا څوک د منکراتو د ظلم او د ناروا او مخنیوي کوي نو تم ور سره تعاون وکړه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او دیو بل سره مدد مکوي په ګناه او په زیاتی کې. که څوک د ګناه کار کوي یا دا شریعت د حد نه د تجاوز یو کار کوي نو په شرک بدعات او بی دینۍ کې د چا مدد مکوي. واتقوا الله دا الله نه ويریږي نو الله حرام ته حرام وای حلال ته حلال وای دا الله نه ويریږي نو د بیر او د تقوا په کارونو کې دی ول مدد کوي او الله نه ويریږي نو د ګناه او د ظلم د شرک او د نور فسق او فجور په کارونو کې دی ول مدد مکوي. ان الله بیشک الله شدید العقاب سخ عذاب علیه. حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی د پتا سو مردارا ودم او وین ویدل شی ولحم الخنزير او غخد خنزير وما اهل لغير الله به او هر غشه در باندې حرام کړی شوی چې आवाज را پورته کړی شوی د لغیر الله د پاره د ذکر او د تعظیم د غیر الله به پاغبانی. او دې غن توجیهات تر تمخ کی سوره بقره کې تیر شول اصولو کې مم تفصیل کړو چې ما عبارت د سنره والمنخنقه او هغه پانسی کړي شه زناورم در باندې حرام نه پانسی کړي شو مړی تیس ورل او پاغي پانسی شو. والموقوذه تقول شوه بلرغو پغټو ټکولو او هغه د وجنه مړ شو سات نوتا او ذبح شرعی نشو انو مردار ده پانسی شو او مر شو او هغه شرعی ذبح نشو انو مردار ده. والموقوذه تقول شوه او فقها معرف دام ذکر کړي امام قرطبی دا ټوپک باندې چويشته شي او استاد ور رسیدو نمخ کې تنساوتی دا موي موقوذه ده او جمهور فقها او قول له پدیوان سلور والا ائمه متفق دي چې دا موقوذه کې راځي ټکول شوی. والموقوذه ټکول شوی پلرګو یا په غټو او دا ګولای باندې چې مرشدا موقوذه له ټکول شي ځکه په خپل تیروالی سره نوزي مگر په زور او قوت سره وزي. غش ګورا هغه د تیروالی د وجنه سری کول کوي. والمتردیه اچ غر نور غړي غر نه دوچت زنه او زناور اور غړي دو مر شو تازه بهنو کو. والنطیحه پخکر والے شوه بل زناور پخکر وای وما اکل السبع او چوخری داغه ندر اندگان الا ما زکیتم تاد والمنخنقتون استثناء امخ کی سلور سيزونه غره په اس طریقہ آغا حلالی گنا تا الا ما زکیتم دول منخنقه والموقوذه نرست چکم دی داغه نه استثناء مگر هغه چې تاسو ذبح کوي یو شی پانسی شو صاف کیوا نو بستا ذبح کو یو شی په لرګو په غټو والے شو او چې تورل صاف کیو بسلال لیکو نور زناور په خکرو والے یا درندگانو خړلې او چې تورل نو صاف کیو ذبح لیکو نو ذبح شرعی سره دا حلال شو. وما ذبح علی النصب او هر غشه در باندې حرام دی چې ذبح کړي شي په درگاهونو د نصب معناګانې در تمخ کی تیری وي هغه دې کیم دي کم چې مخ کی اصولو کې درته تیری وي چې نصب نه مراد دي. وما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړي شي په درگاهونو او دینه معلومه دا شو چې وما اهل لغیر الله به نذبح نو مراد یعنی وما ذبح علی النصب کی تکرار راشي. بعض علماء چې وما اهل لغیر الله به دا معنا کړي چې هغه شی حرام نه چې ذبح کړي شي په نوم د غیر الله نو هغه د ما اهل لغیر الله به د پاره یو مثال ذکر کړي
کلا یو تفسیر د مثال پتور وی او مثال تقاضا د خصوصیت نه کوي لانی چې بس دغه شیخ خاص دی او بل بدنینی ناغه مثال پتور وانه ورنه وما بحال النصب کې بیا تکرار راشي الته یاره غشه چې आवाज پر پورته شو ما سوا د الله نه د بل دنوم نظر منختو من لشوا نو حرام ده لکه خنزیر غوخه چې حرام ده او دل توي وما بحال النصب او هغه چې ذبح کړي شي په درگاهونو اگر آلته وي په خله دی وي چې دا غیر الله نظر دنو حرام شو دلته دی په خله ندی ویلي خود فعل او د عمل سره د التزم حق نتانی رحمت الله علیه دی کی مش بهترین قول ذکر کړي په خپل بیان القرآن حاشیه کې او وما بحال النصب وای جو غیر اللہ کی پرستشگاہوں پر ذبح کیا جائے حرام ہے کم شے چې د غیر الله د عبادت په ځایونو ذبح شي نو هغه حرام دی گو زبان سے غیر اللہ کے نامزد نہ کرے اگر کہ پخلے نہیں ویلی چې دا غیر اللہ ہے کیوں کہ مدار حرمت کا نیت خبیثہ پر ہے دار و مدار د حرمت پر نیت خبیثہ ہے اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے کہ نامزد کرے ندی اظہار کله دخلی سره کیږي چې وای چې دا غدنوم نظر او منخت اور کبھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے او کله د فعل سره کی پخلو نه والته دیګ باندې کړي اولته ګډ ذبح کړي نو کده خیرات کول خدا د کور نم رسیدو خیرات الله قبول او جدا دې دې نه درگاہ او قبر او بزرګیونی ګټي او بوت توړي نو معلومیږي دا چې د زړه کیسې وان تستقسموا بالازلام او دا حرام دی چې تاسو تقسیم د مالونو کوي په غشو باندې نه ودا شو دا دور د جوارګرو د جواری دا طریقہ چې او زناور به واغستو او بیا به د غشو په ذریعہ تقسیمولو په یو غشو بلی کلیو لکن نصف لکر ربع په بل به لیکلیو لا شیء لکا تعالی د سشتره نو دای ودا سو کو جواری به کولا اغشی به وشتل یا اغشی به د قران دازای په تور راغستل نو چاله وروته چې تاسو لورملا چاله وروته چې ستانی مل چاله وروته چې ستاړو په کې صبر خنشتا نو ټول تاوان به پاغه چاره راوستو چې غل بداغه شروته چې تاسو نشتا او بیا بدی جوارګرو ست طریقو کا غریبانان لوي راشه اوس خورای او څوک چې بدی کې ونه شاملې دل ناغله به ډېر بد کتل نو قران پاک راغه وې د غشان د لاټرۍ دا طریقه ناروا وان تستقسموا بالازلام او دا چې تاسو تقسیم د مالونو کوي په غشو باندې او دې معنا آیات کې دا ودا حرام دي چې قسمت معلومه د غشو په ذریعہ دا وای بیت الله شریف سره خوا کې به منجور کې نور او هغه سره یعنی سغشی بو پا کسوڑا کی ناغت براغ دنبے بے شکرانہ ورکے رب سفر روانی میں قسمت خو میں لگو گورا ناغب آغا تیلی دا سوڑا شولا او بیا بے تیوغش رویستو نپاغی بے لکریو چی افعال دا کارو کا نو که دا بروتو چی افعال ندو دا خودر مبارک سفر دے خودر خوشحال بشو او که پاغی بو چی لا تفعل دا سے بنکے نو بیا بے دی سفر کی خیر نشن او که محمل بروتو یو غشیبان مسلی کلینو بے بیاران دوبارہ نصیب گورا وان تستقسموا بالازلام او دا حرام دی چه نصیب و قسمت معلوم وی پا غشو اگر شیطان گناہ گوی خوغیل شکل بدلی دا خودر تجربه لکنا سور خلق دا نظر نتیر شو سور خلق نظر نتیر شو نوز داسی چه اوز غشی نشتا و بائی زیونو کی و یر دیر بزرگ زنانا دی اکثر چه شریعت وی جویر ایمان نخالی دی ورطوی دا بزرگ و یر نصیب گوری لاس معلوم ہے قسمت معلوم ہے بعض اکثر ریکی مریانم جماعتنو کی ناس وی نو زنانا و نارینه ور ترازی و اذا شل دیر شپای شکرانا والا یر لکفال خورالو گورا
ناور ته قران شریف کې فال ګوري دي کې مفسرین لیکلي قران کې فال قتل ناروا فالونو کتاب دی دا فالونو کتاب نه چې ته په کتاب بعض خلکو خاص یو کتابي خي او خاص کر د تعویذونو کتابي نو شکرانه چوالی پاغه ورته نصیب معلومه چې سی ولو نو اره کنده کې چې اور غرزول او یو تعویذګر چاله لیکلیو وکستا کار کیږي او کنه زما خوشو په دې په خبره باندې نو خې ول لیکلیو کړ ما اگر رواغشت او کستا کیږي او کنه کی نو د کتاب لاسه او قتل او بس خو چې سیر اته ویلا سفرو کم کنا دا دکانو کوم او قبول صد کارو کم دنیوي نه غیر فار الله حبیب د استخاره طریقه خوله عالمانو لپاره راځي چې ولوي جره د 10 روپۍ ضروري دا به خیرات شي او استخاره وکړه په خبره باندې وګوره خیرات ته مواغسو نه کلار د مخله داعی بشي ولې ورته غلط لار استخاره دا 2 رکعات نفل وکي او هغه پس یوګد دعا ده او دا الله سره یو مشوره ده چې الله کدی کار کې خیر وي د دې عاقبت خوي او دا زما د دینو د دنیا لپاره نقصان نه وي نو مال زړه کې واچي شي وکم او الله کدی کې زما لپاره نقصان وي دینی یا دنیوي یا وقتی طور خو فائدہ ده خود دې انجام د تاوان او د نقصان او د شرمندګۍ الله ماته وساتي دا طریقه دا الله حبیب خود لوا وان تستقسموا بالازلام او دا چې تاسو دا حرام دي چې تاسو قسمت او نصیب معلومه وي په غشو باندې ارباز په یقین یې سي نجومي طلاق خای نو ګور الله چې دی وشینه باندې کړي ناغلک په عقیده ور نږدې کې او ظاهري عمل دواړه ګناه نو اسم ورتلاسونو خول نه پکار نجومیا چرا شهرا سوب ګورو چې سوي ذالکم فسق دا مذکور کارونا فسق او نافرمانی دا او نافرمانی نو دې ته نږدې کېږي ما الیوم الذی یئس الذین کفروا ناو میرے شیریا کسان کفرو چه کافر من دینکم ستاسو د دیننا ای خوی دا دین بون چلیگی نن ناو میرے شول چه دا دین ختمی دو دا پارن نگر آگلے الیوم ایس الذین کفرو من دینکم نن رز ناو میرے شیریا کسان چه کافر دی ستاسو د دیننا دا دین و قرآن دا ختمی دو دا پارن نگر آگلے فلا تخشوهم نددوین یری گئی ما وخشونی زمان یری گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آیات وی بالکل دا قرآن اخیرنے آیات تے خوب اعتبار دا احکاماتو لکہ مخید لتیر شل سورہ بقرہ کی چوتقو یومن ترجعون فی اللہ چدا اخیرنے آیات تے ورکلا حیثیت او اعتبار په حکم کې معتبر وي دا احکامات په اعتبار دا خیرنه یاد ته دین پس وي رستو د حلال او حرام حکم نه راغله او اکثر مفسرین دلته لیکلي چې الیوم اکملت لکم دینکم دا په حجۃ الوداع کې په نبی رحم السلام نازل شو میدان عرفات کې د الله حبیب ولاړو د جمعې مبارک او رضوا نماز فخیم نفس نمازیگر اغا بہترین وقتو او جبریل امین علیہ السلام را الیوم اکملت لکم دینکم دیو جن بخاری شریف کی راغلی دی یو کس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تراغ او یہودیو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ توئی و یرستاسو پدی کتاب کی آیات تے ستاسو پدی کتاب کی آیات تے کچردا پمنگر نازل شے آیت فی کتابکم لو نزلت فینا لاتخذنا ذالک اليوم عیدا وستاسو پدی کتاب کی یو آیات مبارک نازل شے یہودی ورتوی کدا پمنگ یہودو نازل شے نمونگ بدا غورز دا اختر جوڑ کھڑے وا دا دی جمعی ورزوا او دا عرفی رزوا حجۃ الوداع حجۃ الوداع دا اللہ دا حبیب عمر رضی اللہ عنہ کسورۃ الویزا تمون تو سرنا خیمال پتر ہدایات کم سے نازل شے دا اللہ حبیب پا کم سے کیوں
علماء لیکلي دا غید دی رټولو دو مقصدونه دي. یو دا چې دین بلوی دا اختر او د خوشحالی رسی چې میدان عرفات ته دا الله حبیب سره د صحابو نه میدان عرفات کې ولاړ د جمعې مبارک ورځ ده. یا وی رټل دا مقصد چې موږ دین خوستاسو غونته نه چې موږ په کې ځان نه اخترونه جوړو. الله هم ته بس دعا اخترونه جوړ کړی، یو تا عید الاضحى وی او بل تا عید الفطر وی. نو دی عمر رضی الله عنه د قول مقصد دا چې هغه رټلو مونږ کولو چې موږ د ځان نه اخترونه نه جوړو. او دې کې معرف ډېر خپل تفصیل ذکر کړي. و عیسایانو د حضرت عیسی علیہ السلام د پیدائش رز مناولا. و ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنا دی. اسی روز بازاروں میں جلوس نکالتے اور اس میں طرح طرح کی خرافات اور رات میں چراغاں کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے، جس کی کوئی اصل صحابہ و تابعین و اسلاف امت کی عمل میں نہیں ملتی. عیسایانو د حضرت عیسی علیہ السلام نے پیدائش رز مناولا. نو مسلمانانو دی وی دا میلاد النبی ہے پوی خبره باندې نال تخلق راجم یو خیراتونه کیدا کوي عید میلاد النبی ځان وی موږ دیوبندیان یو دیوبندیان یا فرین دی دیوبندیان. وی رشید احمد سے وی چې دیوبندیانو کی اکثر موجودو دیوبندیانو کی 95% بدعتیان دي پوی په خبره باندې دیوبندے او میلاد النبی کوي او چې تی منې کې وای دا دیوبندے نه دی په خبره زموږ مرګورو ته دا دیوبندیان نه الکه خود ځان دیوبندے نو د مفتی شفیع رحمت الله علیه لوی دیوبند علماو کې شکر او اسلام د اشخاص پرستی قائل نه ځکه دا داسې دین نه کنه کچره دې کې د چاره زمناوي نو داسې اورشته چې پاغه کې لوی لوی کار نه شي. اے دی روزو کې چې سور رضی خو په ورځ بخا مخایو نبی پیدای دکا 1 لاکھ نه سیوا انبیاء علیهم السلام بیا د 1 لاکھ نه سیوا صحابه نو پکم کوم ورځو پیدای پکم کوم ورځو وفات دي نو دا که وفات مناوي او یا هغه پیدایش رز مناوي نو خود دینه په سکندونو منټونو کې مزګار نشه بد دا به کاری او میلادونه کوا نور منځونو روزو دي ټول دین ته چټي ورکا. نو ټول فقها او ټول خاص کر علماء دیوبند ذکر کړي چې میلاد النبی مناول په دغه ورځ خیراتونه کول دغه ورځ جلسې او جلوس او دا وعظ او نصیحت د پاره خاص کول دا په شریعت کې زیادت ده. روزانه د الله د حبیب سیرت او صورت بیانوا روزانه خیراتونه کوا خدا نه چې تا ورته او خاص رز دغه کړي دی باندې اس قسم شری دلیل نشتا او دا نظریه او عقیده د بریلیانو لیکن مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه پوره تردید ذکر کړي. نو عمر رضی الله عنه غسړې ورټول ویزا زمون دین ستاسو غونته خونه چې راسي کوي ادا غو روافض طریقم دا اغي 15 اخترونه مناوي یو عید علی عید فاطمه عید حسن عید حسین رضی الله تعالی عنهم نو ورسره عید میلاد النبی مناوي نو دایم ورسره کا نور اخترونه ني خدرم خو ورسره جوړ یو عید الاضحى یو عید الفطر ده نو دویم پکې عید میلاد النبی ده. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي د اکمال او اتمام نا آیات مبارکه کس مراد دی. امام راغب رحم الله وای اور اقول داغی معارف کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کرے اکمال و تکمیل امام راغب رحم اللہ وای دی ته وای چې دی یوشینا صغرض او مقصود نو هغه پورا شو. اکمال او تکمیل څه ته وای دی یوشینا چې کوم غرض او مقصد نو هغه پورا شو. نو یکملت لکم دینکم د دین چې کوم مقصد او غرض نو هغه پورا شو. او اتمام څه ته وای چې اوس د بل شي ضرورت او حاجت پاتې نه اتمام دی ته وای اتمام دی ته وای. نو ګره اکمال دین دا دی چې قانون الہی احکام د دین
چې دنیا ته دا غیر لګل مقصدو نو هغه خبرن پورا شوا قانون الہی او احکام د دین دا مقصد دنیا تا او خلق ترا لګل الله یوم اکملت لکم دینکم هغه غرض او مقصد چې د دین سو غن مکمل شو احکامات ټول نازل شو دین پورا شو واتممت علیکم نعمتي معنا دا چې مسلمانانو اوس د دین بغیر تاسو بل شي ته محتاج نه بل شي ته تاسو محتاج نه او دین وګوره دا خبره معلومه شه لکه دا اعتراض مفسرین ذکر کړي چې وینن دین مکمل شو د دین دا مطلب نه دی کنه چې د مخکې انبیاء علیهم السلام دین ناقصو بلکې بحر محیط کې د دې سوال جواب دا ذکر کړي چې ګوره هر یو شریعت د هر یو پیغمبر کامل او مکمل خدای عمر تفصیل پای کې د هر یو نبی او د هر یو رسول شریعت دا الله ته علم کیو چې در د خاص وخت پورې وي او چې هغه وخت راشي نو بیا وبل نبی او بل کتاب را لګم او هغه سره د مخ کی شریعت به منسوخ کی د قران مبارک دا اکمال او اتمام تر قیامت پورې الله د بندگانو مصالح لکتلی او دا دین تر قیامت پورې نو اکملت لکم دینکم دا معنا چې نور پیغمبرانو دین مکملو خود دا سیده چې دا تر قیامت پوری بوي هغه خو بیا هم تر څو وخت او منسوخ شوه الیوم اکملت لکم دینکم ما ننستا دین مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او پورا میں کو پتا سبان خپل نعمت میں پتا سو پورا کو او ځکه با صحابه کرام او ہدایات د نزول سره جوړل نه چاته تاسو کو چول جاړای وی نبی دی او مقصد د پار راضی الله او هغه مکمل شو او هغه مقصد چې پوره شي بیا نبی دنیا کې پاتې کیږي نه د دې آیات د نزول نفس یو اتیا ورځ نبی علیہ السلام دنیا کې ژوند او بیا وفات شوه دا معرف روح المانی او د ټولو ذکر کړي نګورا یو اتیا ورځی حساب کیدا د نهم ورځو د ذوالحجې نګورا کمیاش د دیر شوشي نه یو شرز یاش ذوالحجې پس محرم او محرم پس سفر نو کاغه پورا کې نشپیتا غشوي نو کداغه پورا کې او دام پورا میاش کې نو بیا دې په لوګوري یعنی رنبنه تاریخ در ربیع الاول وفات راځي پیګه په خبره باندې او کنه میاشتې نیمګړي کې نو بیا دریم تاریخ راځي اور ابن کثیر ذکر کړي امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي و مات رسول الله صلی الله علیه وسلم للیلتین مضتا من ربیع الاول امام سیوطی خان کې وای نبی علیہ السلام وفات شو او در ربیع الاول دوش پی تیری وی او درېمو دا قول ابن کثیر هم ذکر کړي او خپل تاریخ البدایه والنهایه کې ویلي چې دا بار وفات د تاریخ وای په اس طریقه نه جوړیږي تکلفات ورله اختیاره دیو جن د بدعات پرد کی په میلاد النبی باندې چې کلا سرفراز خان سے راہ سنت کی رد کئی مولانا سرفراز خان سے شیخ الحدیث سے ناغد آویل چې ګوره دا مبتدیین په تاریخ کې مسلی غلط شوی او دې باره کې مفتی رشید احمد صاحب هم لیکل کړي چې ګوره د بدعات او د رسومات او هغه غفلت او جهالت کله حقیقت د سړی نه پټ کی نو د وفات پته ورته نشي غوړ پړندو سترګو سکه الیوم اکملت لکم او دی آیات نے امام مالک رحمت اللہ علیہ استدلال اور دلیل نیولے د بدعات پر علامہ شاطبی د امام مالک رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے امام مالک رحم اللہ بوئی من ابتدا فی الاسلام بدعتا چاچی پدی دین کی او نوی طریقہ رویستا ورآہا حسنا او بیاوئی دا خوڑے رخائن دا خو بدعت حسنا ہے فقد زعم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ
وای دی سړی دا خیال او ګمانو کو چې نبی علیہ السلام غنه العیاذ بالله د دې دین پر رسولو کې خیانت کړو ګور قضا امر دمره د ثواب شو خو خولې نو او رستو چاله پتو لګي اور نور بدعات او میلاد برستو چاله پتو لګي دا ذکر رب العالمین فرمای الیوم اکملت لکم دینکم دین میں در مکمل کو نو کچری داوی نو ستاره مکمل دین کې بستاره خبرم وکړه دا څومره بدعات او رسومات چې خلکو رئیستی نو کدا دین وې قران کې وې کدا دین وې احادیثو کې وې کدا دین وې صحابه کرامو به اختیار کړي خو چې نه اختیار کړي تو ورته دین وې نو دین خو مکمل لدا خو د ځان په دې کې زیادت کې د دې وجه نګورې د بدعات نو ولي په شریعت کې من راغلي بدعت د دین د تحریف لار څخه کیدا روان سړي روان نه بدعت داری چې سنت په ځای پات شو داغه په ځای نور سره وستل او غیله خلق دین وای اصل شی هغه خلق شال او غرزول او هغه سچ دی ول جوړ کړي نو بدعت د دین د تحریف یو طریقه الیوم اکملت لکم دینکم الله ان مستاسو دین مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او پورا میں کو پتا سو نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او خوخ کړه میرے تاسو د پاره اسلام دین فمن اضطر سوق چې ناچار کړه شو محتاج کړه شو فی مخمصه پلوګه د لوګي د وجنه او سره مړکی غیر متجانف الاسم او نوی دے میلان کون کے گناہ تا او دغه مذکور او حرام او مردار نے دمرو خړل چې ځان په مرګ نه بچ کو فإن الله غفور الرحیم نو بیشک الله بخون کے او مہربان ہے یسالونک تپوس کوي تانه حبیب چر محرمات خود غدی دا کوم چې مخکې آیات کې ولسته شول نو تپوس در نکوي ما را او حل لهم چې څه حلال کړي شه د دوی لپاره قل ورته فرمایا او حل لكم الطيبات حلال کړي شي دي تاسو د لپاره پاک سيزونه چې دا ذکر قران او سنت کې راغله اوسه علماء لیکلي په معقولات او مشروبات کې اصل اباحت ته تر سوچ د قران او سنت د منع دلیل نه راغله قل فرمایا حل لكم الطيبات حلال کړي شوی د تاسو د پاره پاک او صاف سيزونه وما او خکار دا غزنا اورم در تحلال کړي شوی د علمتم من الجوارح چې تاسو ورته تعلیم ور کړي د من الجوارح د خکار کوونکو نام جوارح معنا وا الکواسب للسید چې هغه د خکارولو کسب کوي لکه اکثر حیوانات او بعض په ډېر مشهور دي هغه تعلیم قبول کی او بیا خکارونه په انسانان کوي وما علمتم من الجوارح او خکار د هغه حیواناتو چې تاسو ول تعلیم ورکړې ده من الجوارح د خکار کوونکو نام د خکار کوونکو نام مکلبینا پدا سے حال کی جتا سو دای دخکار پس پریزئی یو معنا د مکلبین دا مکلبین جتا سو دخکار پس پریزئی او دا معنی علماء کړي تفسیر روح المانی کی وای ویدا مکلبین اے معلمین لحسوت تاسو د ښکار د کولو تعلیم ورته ورکړې ده نو ای مکلب هغه زناور ته وي مؤدب چې هغه د شریعت آداب او هغه تعلیم اختیار کړي کم شرایط چې د سپی او د باز د ښکار د لپاره فقهاو ذکر کړي او باز دام وای چې دې کې یادا مکلب دا مشتق ده من الکلب چې هغه په معنا د زوراوت راځي نو دا عادت توي مکلبین چې د ښکار کولو عادت وی دا غي د ښکار کولو عادت ته وما وها علمتم چې تاسو ول تعلیم ورکړه من الجوارح د ښکار کوونکو نا
مکلبینا چتاسو پری خودن کی دیل دخکار پسی پریزی. اور تفسیر مدارک کے دا جوارح یا دا جراحت نہ رے نو امام سے وہی دا حلال والی دا پارا زخمم پکی شرط تے دا امام سے مسلک یا اسپی یا باس کارونیو نو ایچتا بے زخمی کرے کروغ رمٹی نو نور فقہاوی چی بسم اللہ دے ویلوا او دا باز دا شریعت دا تعلیم موافق دے برابر دے اغسپے دا شریعت دا تعلیم موافق دے نو کمڑ کڑے دے اگر چیوی نہ تیرن نہ ہوتے نو نور فقہاوی دا جائز دے. امام سے وہی دا حلال والی دے پارے او شرط داغی زخمی کولم دی نو داغی موضع الاستدلال سو من الجوارح مدارکوی دا جراحت نہ دے نو دا حلال والی دے پارا جرحا زخمم پک شرط دے. تعلمونہن تعلیم ورکڑی دویتا مما داغنا علمکم اللہ چلا تاسو لکم تعلیم در کڑے دے دخکار کم تعلیم چی تاسو قرآن و سنت کس دکڑے نو آغا تعلیم مدیس پی و باز لور کڑے فکلو خرائی مما داغسن آمسکنا علیکم چرئی ساری کی داخکاری زناور تاسو تا وذکر اسم اللہ علیہ اور آیا دوئی نم دا اللہ پدیبانے پا وقت پر خودو کی یعنی دا اخکاری زناور سپے او باز چکل اخکار پسی پریزئی نو دا پر خودو پا وقت کی بسم اللہ وائی یو مانا داوا یا وذکر اسم اللہ علیہ رایا دوئی نم دا اللہ پا دا اخکار ایتال اخکاری زناورونیو خوچی تورلنو آغا جوان دے رے نو بسم اللہ وائی ذبح کا انتظار علماء کو جو روز په مړکی دا خو چې تور رسیدل او مړکړی او تا بسم الله وی درته حلال له او که ژوند دی نو ذبح کا وذکر اسم الله علیه رایا د وینم د الله پدغ اخکار کچریتا سو ژوند او مندونو د ذبح وخت بسم الله وای واتقوا الله او د الله نه ویریږي ان الله سریع الحساب بیشک الله ډیر زر حساب کوونکې اليوم ننزل وحل لكم الطيبات اليوم مراد سری نزول اغا وقت دی آیات کم وقت چې آیات الله را نازل کړي اليوم ننرز یعنی وقت او ساعت د نزول ننرز وحل لكم الطيبات حلال کړي شوی دي تاسو د پاره غپاک سيزونه وطعام الذين اطعام ده کسانو اوتل کتابا چور کړي شوی کتاب حل لکم حلال لتاسو دپارا ور یوچ طعام دے نو دا دا ہر کافر دلاس کا مسلمان خوری جائز دے خواہ کتابی وی آغیری کتابی وی ہندو دے سکھ دے یا بل کافر دے او اغوچ طعام دے روٹی پخکڑے یا سبزی پخکڑے یا آغا دلاسو نور طعام دے نو آغا مسلمانانو ترواو جائز دے دیدے کہ طعام نہ مراد عام طعام نہ بلکہ مذبوحہ دا یو حلال شے کہ کافر ذبح کی ہندو یا سکھ یا بل یو دہری نگر آغا مردار دے خو کہ کتابی ذبح کو چکم یہودی او نصرانی دے او صحیح کتابی برائے نام نوی چی حقیقت کے دہری خوصنون پی دے کتابی نوغن مراد ناغ کے یوشے ذبح کو نو داغ د لاسو ذبیح مسلمانانو تسرا حلالا واغی کی شرطو لري او دې کې معرف داغی پورا تفصیل ذکر کړي وې دی اهل کتابو کې کا ارسلی شرک پکې ده کفر پکې ده خدای ذبح د غیر الله په نوم نه کوي او دای شی چې ذبح کوي نو بسم الله وای نو دا شرطونه پکې کچره دا پته ولګی دا چی کتابی یہودی و نصرانی قصدن عمدن بسم اللہ پر خوش ذبح کنو مردار بے حسابی یا بے نخری ذکا مسلمان کچر قصدن کلمہ نوی نو راغو لاسو مردار دے نو کتابی لاسی دارنگی کچر دا پتو لگی چی دا مذبوح دی کتابی دی عیسیٰ علیہ السلام پنم کڑی دا راغوی دنم نظر دے یا بل درگاہ نظر دے نو بیام دا حرام دا ذکا مسلمان دے زانتا مسلمان ہوئی
خو چې هغه د بابا د ولی دونه د غټي یاد بل ما سوا د الله نه د نوم ذبح کوي او نذرانه شکرانه مني نو دا هغه د خنزیر پشان مردارانو کتابی لا شوکړي نو تفصیل په دې مسله کې دا تو عام نه مراد مذبوحه دا او دا خاص د اهلی کتابو پورې خو شرط پکې دا دی چې قصدن کلمه نه پریزي او دارنګي د غشه د غیر الله د نوم نظر ني نو اگر کدا په شریعت کې کافر او مشرک دی خود د نور سيزونو قرآن دا خبره مستثنا کړي وطعام الذين اطعام دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شی د کتاب حل لكم حلال لتاسو تا وطعامكم حل لهم او استاسو طعام حلال لدوی لپاره علماء لیکلي چې دا غي طعام خجون کې مسلمانانو حرام ګڼل ځکه الله یې جدا حلال له نو زموږ طعام څنګه یې ته حلال نه وي و استاسو طعام اے مسلمانانو دی يهود تعالی له نو کته ول طعام ورکه خرسه په نو دا جایز دي لکه امام بیزاوی رحمت الله علیه دا سویل اے طعامکم حل لهم فلا علیکم ان تطعموهم وتبيعوه منهم ستاسو طعام دوی ته حلال له نو ګناه ور باندې نشتا کتا سو ورته ورکوي او خرڅوي په او فائدہ پدې کې دا ګور رسو د نکاح ذکر ده نو مسلمانانو ته وای چې تاسو د يهودو نسوارا او زنانو سره نکاح کول شي او تاسو د زنانو سره نکاح نشي کوله ستاسو د زنانو سره نکاح نشي کوله ګور نکاح د یو جانب نه روا ده او د بل جانب نه بند ده مسلمان د يهودو نسوارا او د خود سره نکاح کول شي او د مسلمانانو د زنانو سره يهودو نسوارا نکاح نشي کوله نو دا ورته وای چې ګوره د طعام خبره ده سينه ده لکه د نکاح شره نکاح کی خود یو طرف نه حرمت ته او د یو طرف نه جواز ده او پتا طعام کې د جانبینو نه جواز ده نو دا د دوالو نو او پمنس کی یو تمیز در ذکر کړي وطعامكم حل لهم او استاسو طعام حل لهم حلال لدوی دپارا تاسو طعام دوی دپارا حلال لے نو دغه وجوهات په بنیاد باندې دیره کی ذکر د طعامیو کو وطعامكم وطعام استاسو حل لهم حلال لدوی دپارا او دې کې روح المانی یو وجبل هم ذکر کړي وای بعض وای چې مل حکمت فی هذه الجمله وهم کفار لا يحتاجون الى بیاننا دا هو کافر دي زمون بیان ته محتاج نه دي نو جواب دا شوی دی چې مسلمانانو ته وای انظروا الى ما احل لكم فی شریعتکم وګورئ هغه ستا چې حلال کړی شوی دي تاسو لستاسو په دې شریعت کې نو کدغه شی در تدای په طعام کې درکې نو خورئ او دې تمګورې چې راشه هو په دې حرام وطعامکم حل لهم وطعامکم حل لهم اے 22 زونه په يهود حرام دی په دین کې او ځنې په تحریم قهری لکه مخکې نه تیر شو نو کدغه شی يهود تعالی درکې نو داغه په دین کې خپاغه حرام دی او ستا په دین کې تا حلال دی نو وی طعامکم حل لكم اغستاسو طعام حلال له د دوی لپاره چې تاسو په شریعت کې هغه حلال له نو کده د په شریعت کې حرام هم دی او چې تاسو په شریعت کې حلال له نو چون کې زمو شریعت د ما قبل شریعت د لپاره ناسخ دی ځکه یو طعامکم حل لهم دیو جوانه پوښښ وکنا زمون شریعت دا غي د شریعت د لپاره ناسخ دی نو کراغی په شریعت کې او شی حرام هم دی او چې زمون شریعت کې حلال له او يهودي تعالی درکیاتی ورکه نو استاسو طعام حلال له دوی لپاره والمحصنات من المؤمنات او حلال دي تاسو ته هغه پاک دامنې زنانه د مؤمنو زنانو نا مؤمنی زنانه دي او پاک دامنې دي حیاداری نو نکاح د پاره درته حلال دي والمحصنات من الذين
او پاک دامنی زنانا د هغه کسانو نه تاسو ته حلال وی اوتل کتابا چور کړه شوی د کتاب من قبلکم تاسو نه مخکی نو يهود او نصارا چې صحیح اهلی کتاب وی دای د زنانو سره نکاح جایز او روا خو شرط پکې سره شرط پکې دا چې هغه محسنات وي علماء لیکلي ویو خدا شرط د احسان نن پای کی موجود نه دی او دا امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دی چې کله یو شی مشروط وي په یو شرط نو د شرط د انتفاع سره د مشروط انتفاع راځي ځکه دا غي قانونا هغه ته بدحیا بهایي هغه جایز ده نو کوم قوم کې چې قانون د دې خبرې څه کوي د گناہونو پرچار کوي نو قوم کې په پاک دامن کوي کې یو خو پای کې دا محسنات نشتا دین دادی فاروق اعظم رضی الله عنه ګور رسول الله تجور ذهن ور کړ اے په هغه زمانہ کې خلق لوي دا جایز دي خو خلق به منه کول د څه حکمت د وجه جایز کار وی نو ګور جایز یو د نور وجوهات د وجه سو نقصانات دي نو دا باندې چې جایز کار یې مړ دا نور جو هغه وخت کې هغه په خپل باریک نظر کې قتل و یا غدور کې دا سیو دی په لورا د مؤمنانو صحابه دمر کلک ایمانو او هغه دمر خپل صحبتو چې دا سي د يهودو نصارا او زنانو سره باندې کاو شو نو دای صحبت به پیس شو غالب بشو ایمان بیراو اوس دا سی چې دا عام مشاهده کوم مسلمان چې د يهودو نصارا او د زنانو سره نکاح کوي داغي کو یو شرط دای چې د يهودي شوی مخکنه دی ورته وي چې دی ورته بالکل لیکل کوي چې يهودي کیګم خو چې نکاح کوي او زه نصرانی کیګم خو چې نکاح کوي دیم دا خبر الټه شوی په خوا سړی نو داینا خزو سچ ناری نو به اثر غستو او سړی پاتې دی نو خو خدای نه خود اثر نالي چې دې دا غي نه اثر قبلې نو یا يهودي شي یا نصراني شي بل دا چې کله هغه بچي پیدا شنو قانون التا داسره اکثر خود نکاح لپاره دارالاسلام پر خدارالحرب تلاړو به هغه بچي اکثر يهود او نصارا شي نو ډېر نقصانات دي پکې دې وجه احتیاط په دې نکاح کې پکار دي حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایلی یو خو يهود او يهود غپات نه دي اهل کتاب برای نام دي دهریه دي دویم دار قید د پاکی پکې نشتا دویم مسله ول تشوی دا نکاح دې لپاره جایز وا چې د خاون اثر به غالب شي او دا به مؤمن شي نن خبر ول تشوی دا غي اثر غالب شي نو دې مور پسې شي اسلام پریز ایمان پریز والمحصنات من المؤمنات دیو جنګورا کلا دا سی ظاهر باهر قرائن د نارواوالي راشي نیو شی جایزي خدای ممانات راشي لکه که سره اوس دورا حدیث به لپیش کی چې زنانو جمعه تراتل جایز نو فی نفسه هو زنانه جمعه تراتل شي جمع مسکول شي خود دي خارجي قرائن د وجنا چې دور فساد راغې نو د سلف په دور کې منشو کمن نشو باز نور ډیر کارونه راځي چې شریعت کسی عاجز لیکن د خارجي قرائن د وجنا هغه جواز بیا په نارواوالي بدلیږي من الذين راكسانوا اوتوا الكتاب چورکړه شوی کتاب من قبلكم تاسن مخکی اراتتمهن اجورهن کل چور کوي تاسو وی ته مہرون داوی محسنین پدا سے حال کی چتاسو د نکاح اراده لرون کی غیر مصافحین او نی سرگن بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان او نی ان کی پټو دوستانو لرام ومن یکفر بالایمان اور چا چې انکار کو دی ایماننا فقد حبط عمله بیشک برباد شو عمل د مخکی چې سمز روجا اور سکړی غزا او برباد شول وهو فی الاخرة من الخاسرین او با اخرت کې د تاوانیانو نام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم من الصلاة کل چرا پور تشی په رادی د مز په اراده را پور تشوی او د سینشتا فاغسلوا وجوهکم نو انزی خپل مخنا وایدیکم خپل الله سنه ال المرافق د سنگلو پوره
وامسحوا برؤوسکم او مسو کئی پخپل سرونو باندې وارجلکم او انزی خپل خپې الى الكعبین تر گیټو پورې وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او کئی په حالت د جنابت کی او د مس په اراده را پاسې دی فتوهروا نزان خپاک کئی یعنی غسل کئی وَإِن كُنتُم مرضى کئی تاسو بیماران او ته غسل کوم یا او دس کوم نو د هلاکت نه یریږي یا د بیماری دې ریدو نه یریږي او علا سفرین یا ای په سفر باندې او بمونو مونده او جاء یاراغ احد یوتن منکم نتاسنا من الغائط دلوی او دسماتنا او لامستم النساء یا مصحبت او هم مستریو کدی بیبیانو سرا فلم تجدوا معا نممندوب فتیمموا سعیدا طیبا نقص ارادو کئی داغ خاور پاکی فامسحوا بوجوهکم نمسحوا کئی پخلو مخنو وائدیکم و پخلو لاسنو من حد دینا لاس پا دا غزم کراکا گئی او لاغین بیا مخون او لاسن مسح کئی ما یرید اللہ واللہ ارادن لری لیجعل علیکم من حرجن چو گرزئی پتاسو تستنگی چگئی خامخا بیماری و بدر لخینی دی خودس بکے ولیکن یرید لیکن اللہ اراد لری لیطہرکم چپاک کی تاسو دیدے کی پاکی دا طہارت یا لغوی دے نگر پاکی کل پا ابو سرر او کل پاکی پا تیمم سررالا یادے کہ مراد دا طہارت نا اغد گناہونو پاکی دا لیطہرکم چی پاک کی تاسو نو دا پاکی باطنن دا لکاو دس سر گناہون ریجیگی صغائر لاس وینزل لاس گناہون مختی وینزل نو دسترگو گناہون خپی دی وینزل دخپو گناہون ریجیگی ولیکن یرید لیطہرکم لیکن اللہ اراد لری چی پاک کی تاسو دا گناہوننا یا صفا کی تاسو او دس دیکھیں ارادہ اغد نظافت او دا پاکی دا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ او دید پارا چی پورا کی نعمت فل علیکم پتاسو لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو دا اللہ دے ساناتو شکر ادا کئی او دا تیمم دا دی امت خصوصیت تے نور امتنو بانی دا نعمتنو واللہ نعمت منر بانی پورا کولو وَذْكُرُوا رایات کئی نعمت اللہ ورہیو نعمت دا تیممو بیمار تا دارنگی رنزور تا حالت سفر کی چوبنیمو میں ناگر کا پا حالت دا جنابت کی تیمم دا ترواش اگر کا سڑے پا جنابت کے او کبھی او دا سڑے تیمم یو شانتے رہے نانگنی چھ آغیر پارا با پخارو کرغری پینگئی پا خبر با لیکن اس باز خلق کوئی عالمانو سر کیے تیمم چوئی نو بیا پخارو خلم کنگالے پینگئی پا خبر با اپوزا کم لگیا چھے نفس خدا یوزل لاس پزمک راخ کو اور ټول مخ بمسح کی کم جی پاو دس کی وینزل فرض لاسونه تر سنگلو پورې ټول بمسح کی د سر مسحتا او د خپو مسح کول ضرورت نشته ځان په یول پکار دی ور ځان چې پوی نه کی کنه دا اشکال صحابه کرامو تمو چې صحابین د تیمم او ریدی ځان په تفصیل نو پوی کړي نو جنابت ورته په خارو کې ور غړې په خبره باندې دیو جنګور قران او سنت داغی بانے دا عمل او دا پویدو دا پارا تش عربی او اہل لسان کے دل ضروری نہیں بلکہ اغیل دا نبی علیہ السلام دا تعلیم ضرورت ہے دیدے کہ دا بل نعمت ذکر کئی وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ چکڑے دے پتاسو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي مضبوط وعدد اللہ واثقکم به چې مضبوط والے کړه او تاسو سره پاغي د دې مضبوطی وعده نه سم مراد دي نو روح المانی ذکر کړي وای دین میثاق دا عقبه ثانیه ده چې په دیار لسم کال د نبوت د انصار او د مدینه سره د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړه اے یوزل راغلیو بیا راغلیو نو دیار لسم کال باندې رالل او پورا وعده شو د الله حبیب سره پټه مشوره وکړه چې تاسو مدینه منوره تراش مونږ به ملک د ځان او د بال بچ پشان حفاظت کو او تاسو د الله دین برسوي وی آیات کئی وعده د الله آغا
واثقکم به چې مضبوط والے کړو تاسو سره پاغه باندې اذ قلتم کله چې ویلو تاسو سمعنا چې مونږ د الله حکمونه قبول کړی دي واطعنا او مونږ تابعداري اختیار کړی دا واتقوا الله او د الله نه ویریږئ ان الله بیشک الله علیم بذات الصدور پوها دې په پټو رازونو د خاوندانو د سینو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا شیء قوامینا مضبوط دریدن کی دیر دریدن کی للہ دا پارد رضاد اللہ للہ کی یعنی للہ عز وجل لا لأجل الناس والسمع دا خلقو دا پارنا او ندر او سمعت دا پارا ادرے گئی خاص دا پارد رضاد اللہ شہداء گواہان بالقسط پادلو پہ انصاف سم خبروں کا حق خبروں کا د دین خبره را یا دنیا بارکه د چا اختلاف د نو سم خبرو دا الله رب العزت حکم دی او ورنن دام دی دو کسانو جنگ وی کلیوالو له خپتای دا سه خلق د خاور د لاندې شول چې د الله د پر خبره نکړي دا دو کورونه ول رواني اکثر ګره د دو کسانو جنگ چوي نو تربوران او د خوشا کې دی پته خو یو وی کزه سم کوم دی بخفش نه پیو بل مړکی خدای سم خبره نکړي وی شهداء بالقسط گواهان شئی پادلو پہ انصاف ولا یجرمنکم شنآن قوم او تیز دین کی تاسو لرا باعث دینشی پتاسو راپورت دین کی تاسو لرا شنآن قوم بغض و دشمنی دی او قوم علا اللہ تعدلو دا چه تاسو انصاف نکوئی اعدلو انصاف کوئی هو دا انصاف اقرب للتقوى دیر نزدې دې تقوا او پرهیزګاری تا واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان الله خبير بما تعملون بیشک الله خبردار دې پاغه چې تاسو کوم عمل کوئ وعد الله الذين امنوا وعد کړی الله دا کسانو سره امنو چې مان وروړي دي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک اعمالونه مراد سری واجبات ادا کړي مستحبات ادا کړي او دغه جمله او عدل او تقوا امدا مخکیات کثیر شول کنا يعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ذکر د عدل او د تقوا شو نو نیکو اعمالو کې تقوا او دغه عدل او ټول واجبات مستحبات داخل دي وعمل الصالحات عملونه کړي دي نیک او دې کې ګور مفسرین باقاعده ویلي چې عمل الصالحات کې مستحب دي دانی جی باز یونو کی باز مولا را کسو کوئی جزا وہی اسڑا بس طرح کو نا مستحب دے دیکھے پا خبر ما نو فرائض خصوص اشمیر یعنی پا مستحب عمل لکے تعالی خو کا اجر ملاوی گی نو پا مستحبات وہ ملاوی گی لکہ جماعت ترا دنکی گی نو دا دعاگان مستحب دی نو بس دا پریزا یا چی بارکی گی نو دا مستحب دی نو پریزے رمضان شریف یعنی روجم آتے نو دعاگانی نو بس مستحب پریزا بیا دا فرض و پسیدہ ذکر اذکارم مستحب ہے فرائض خود شمیر یوسو سوزونه دي ستا تعلق د الله سره جوړیږي پس په نوافلو په مستحبات او داغه پادا کولو وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک لهم مغفرة دوی د پارا بخنا او مغفرت ده واجر عظیم او اجر ده لوی الله ګره په مونږ تیر دي قدر لوم چې تاسو نه کوي چې کله کله موږ دا اخترونو لوی دا د مستحبات ذکر کوو او که څو یو مولانا می چې په می کفه په ځان مستره کوو مستحبات دي ویګه نو دی باندې خلق له پکار دي چې په دینه ملک دا خو په زورګونو کروڑونو مستحبات دي نو چې دی باندې تعامل نکي نو تعالی اجر او مقام بکم دې کې ملاوي لهم مغفرة واجر عظیم والذین کسان کفروا چې کافر دي وکذبوا بیااتنا او دروغ نسبت کوي زمونږ آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جهنم والدي اللهم لا تجعلنا منهم یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله رایات کئی نعمت اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اذ ہم قوم
کله چې اراده لرلی و یو قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم دا چراو گدکی تاسو تخفل سنا د قتلولو د پارا او تاسو د اهلاک د پارا فکف ایدیهم عنکم نبن کړي والله لا سنا وی عنکم د تاسو نا آیات مبارکات د نزول غړو جوحات دي او د دې ټول مبارک د آیات راغلو وای صحابه کرامو په یو سفر او غزا کې روح المانی ذکر کړی مسلم شریف حدیث ته مشرکان نبی علیہ السلام او صحابه کرامو قتل عصفان مقام کې نماز پخین موضوع د شکل ای موضوع کو نور خپېمانه شو وګوره دای په موضوع امونږ په ورغله نو بس خود مس په حال کې مو ټول شهیدان کړي نو دای بیا ورته چاوي دینه پس دای او موز دی او ډیر دای ته خوښ دی موز د مازیګر نو هو چې هغه کې دای کوي کنه ور بشوپی نو د مازیګر مسرات لو نو حکم د صلات خوف راغله نیم صحابه دشمن ته درې دنه او نیم د الله حبیب سره ودی نو دې کې هغه ته اشاره ا صلات خوف چې په جهاد کې د مسکولو طریقې در توخیلا او پرونه ذکر وشو چې شپه سریر شو طریقو سره آموز راغله او تفصیل احادیث کې بدر ترازی زیاتی طریقې د صلات خوف ابو داود شریف کی ذکر دی نو دا د انعام نه مراد دغه یو قول دار یادا چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم يهوديان خور سره عهد او وعده کړو نو په مسلمانانو د چا دیت راغلو نو دیت کې بیا د ذمیین نم اخلي الله حبیب ور صلی الله چې دی دیت کې بتا سمتاون کوي نو دوی ولې موږ د راجم کو وی تاسو دلته دی خلاف ویخ کې ودرېږي او بار او قتل نو مشوره وکا وی یو غټه غټه به پیرو غرزو په نبی عليه الصلاه والسلام جبرئیل امین علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام اله سونیو چې حبیب دی پلش او غټه د شان پزما کرو غرزه یو واقعیا دا یادا چې نبی علیہ السلام سفر کې jihad کې روانو نو صحابه آرام کولو د غرمې په وخت کې نو ایرونو دلان د خارشل یو نسور ډیروغه نبی علیہ السلام ته پرېخو یو کافر پټ پټ راغو د الله حبیب سورې راواغست د الله حبیب په څوک بدرانه بچ کړي هغه وګین دا عام انسان وی الله به بچ کړي به وي څوک به بچ کړي پسې بد براغه پورې د لاس نو غرزیدا او الله حبیب صلی الله علیه وسلم راواغست او دا هغه حلم او صبر اسی ورته نو خوا کې ولاړو به رخصت کو ویزا نو دی کی دغه ته اشاره فکف ایدیهم عنکم نو بنکړي بروساو اعتماد دکوي مؤمنان ولقد اخذ الله بشکا غست والله میثاق بني اسرائيل کلکا او مضبوط وعده بني اسرائيلنا وبعثنا او مقرر کړو موږ منهم دوینا 12 نقيبا دول سرداران او مشران نقيب فعل وزن په معنا د فاعل او دا نقیب مشتق دے من النقب دا په معنا د تفشیش ته مشرت نقیب زکوي چې د خلکو د احوال او تفشیش وکړي اوګه سوګ دے بیمار سوګ دے چاله څه تکلیف ته او چې مشر د دې خبرو تفوس نه کوي ناغل نقیب یعنی مشر ته وی نقیب وی دا مشتق دے د نقبنا نقب په معنا د تفشیش راځي یعنی د خلکو حالات او تفشیش وکړي وقال الله او فرمایلی والله دی بنی اسرائیل ته ویلی ونی ماکم بیشک زبتاو سره زما مدد او نصرت بدر سره لئن قمتم الصلاه کچری پابندی مو کپمز اداولی مو تاسو لرایا دی چې ګور د الله معیت دا با علم مو تاسو سره کی چې کوم وادي قران او سنت کې مو تاسو الله سره کړی چې دا پورو کو نو ال بر الله مدد وی او کدانین بیا ور الله مدد او نصرت ني کجره پابندی کول تاسو کومز پاتهتم الزکات او ورکول تاسو زکات وامنتم برسلی او ایمان ساتلو تاسو زما پټولو پیغمبرانو نو زما مدد او نصرت بتاو سره وعذرتموهم او تعظیم کولو د پیغمبرانو عذرتموهم په معنا د تعظیم او د نصرت ته مدارک وای وعذرتموهم اي عظمتموهم ونصرتموهم د دای تعظیم مکولو یاد دای مدد او نصرت مکولو
واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مور کول الله ته قرض خیستا. تفسیر روح المانی کی وی دی کہ دا قرض سره د حسن خیر ولګولو نو قرض حسن څه ته وای وی دا غي ما کان انفی بنفس د زړه په خوشحالی